اروپا څنګه ختمیږي او څوک یې ختموي؟ د پوره جزئیاتو لپاره دا ویډیو وګورئ او دومره یې شیر کړئ تر څو په اروپا کې میشتو افغانانو ستاسو دوستانو او خپلوانو پورې ورسیږي، تر څو ځان خوندي کړي. په اروپا کې ژوند ممکن ختم شي. روسیې د اروپا تر ټولو په سترې اټومي بټۍ برید کړی دی. د اوکراین د زاپرویژان اټومي بټۍ چاودنه کیدی شي چې د هر څه پای وي. ټول اروپا به له منځه یوسي. روسیې په اوکراین کې د اروپا تر ټولو په سترې اټومي بټۍ برید کړی دی. روسي ځواکونو د اوکراین د زاپرویژا په اټومي بټۍ د برید نه وروسته په بټۍ کې اورلګېدنه رامنځته شوې ده. د نوموړې اټومي بټۍ امنیتي کمرو لخوا د ثبت شویو فلمونو له مخکې چې په یوټیوب کې خپاره شوي دي، پکې ښکاري چې د شپې په ناوخته ساعتونو کې لومړی په اټومي بټۍ د برید له امله ستره چاودنه کیږي او وروسته متقابلې نښتې پیلیږي. د چاودنې نه وروسته د بټۍ نه لوګي پورته کیږي او اورلګېدنه پیلیږي. د اینر خودر د ښاروال چیرته چې د اټومي بټۍ موقعیت لري په روسیې او نړۍ غږ کړی دی چې په دې اټومي بټۍ او شاوخوا سیمو کې هر څه ژر باید بریدونه ودرول شي. د بله پلوه د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی دی چې د اټومي بټۍ د اروپا تر ټولو ستره اټومي بټۍ ده او د چاودنې په صورت کې به د چارنوبل 10 برابره ستره فاجعه رامنځته شي. د یادولو وړ ده چې تر اوسه پورې راډیو اکټیف د وړانګو په سویه کې کوم تغییر نه دی راغلی. د یادې شوې اټومي بټۍ د رسنیو دفتر د بیان په خپرولو سره ویلي دي چې د بټۍ په ساحه کې اورلګېدنه رامنځته شوې ده. د دغې اټومي بټۍ د رسنیو د دفتر یو تن مسؤل اندریتوز ویلي دي چې د اټومي بټۍ د راډیو اکټیف وړانګو په سویه کې کوم تغییر نه دی راغلی. د بټۍ مسؤلینو او په خپور کړي بیان کې ویلي دي چې اورلګېدنه د بټۍ د اصلي مرکز نه بهر رامنځته شوې ده. د اورلګېدنې د رامنځته کېدو سره سم د مسؤلینو د بټۍ د مرکز فاز سره د دریم فاز ارتباط پرې کړی دی او اورلګېدنه د کنټرول لاندې راغلې ده. په بیان کې راغلي دي چې دا اورلګېدنه د اټومي بټۍ د روزنیز مرکز په ودانۍ کې رامنځته شوې وه. د اوکراین ولسمشر زیلنسکي وایي که چیرې د اټومي بټۍ وچوي ټول اروپا به له منځه یوسي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي په نړیوالې ټولنې او په ځانګړې توګه لویدیځ غږ کړی دی چې هر څه ژر باید روسي ځواکونو مخه ونیسو. هغه خبرداری ورکړی دی که چیرې د اټومي بټۍ وچوي دا به د هر څه پای وي. اروپا به له منځه یوسي. د بله پلوه د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د دې پیښې نه سمدلاسه وروسته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره ټلیفوني خبرې کړي او په اټومي بټۍ د برید او وروستي وضعیت په اړه یې ترې نه معلومات واخیستل. بایډن په روسیې غږ وکړ چې هر څه ژر د اټومي بټۍ په شاوخوا کې نښتې او پوځي عملیات پای ته ورسوي او د وروژنې ډلو ته د بیړنۍ مداخلې اجازه ورکړي. د انګلستان لومړي وزیر بوریس جانسن هم د دې پیښې نه وروسته د اوکراین د ولسمشر سره ټلیفوني خبرې وکړي. نوموړي هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه راوبلله. زاپورژیان اټومي بټۍ د اروپا تر ټولو لویه او د نړۍ 10مه لویه اټومي بټۍ ده. د روسیې لخوا پر اوکراین د یرغل په لومړنۍ ورځو کې روسي ځواکونو چارنوبل په اټومي بټۍ برید وکړ او دا بټۍ یې ونیوله. دا د یادولو ده چې په اوکراین کې په 4 اټومي بټیو کې 15 ریکټورونه فعال دي. اوکراین د هیواد د برېښنا نیمایي اړتیا د همدې بټیو نه ترلاسه کوي. ډیره مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. هغه لیدونکي چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړی دی او ویډیوګانې مو لایک کوي ډیره مننه. تر بیا او بلې ویډیو بیا راګرځم.